ولسمشر غنی ته ډیر بد خبر. د ولسمشر اشرف غنی باد'یګارد قیام مقصودی چا وواژه؟ حکومت ولې دغه موضوع پټه کړې ده؟ د پردې تر شا څه روان دي؟ دا ټول حقیقتونه دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. قیام مقصودی د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ترور شو. تر دم غړیا د دغه ترور په تړاو حکومت پټه خوله دی او نه هم د دغه مهم امنیتي چارواکي د ترور پړه چاته په غاړه ورکړې ده. هیڅ یوې ډلې تر دم غړیا د قیام مقصودی د مرګ پړه نه ده منلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا مهم کس چا ولې ترور کړ؟ که څه هم د دې پوښتنې تر دم غړیا اسانه ځواب نشته، خو د ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د چاودنو په تړاو داسې خبرونه راڅرګند شول چې ګواکې دا ډیزاین شوي چاودنې وي، ځکه د هغه چاودنو په تړاو هر څو ورک شول. د افغانستان د حکومت منتقدینو نیوکې کولې چې ګواکې د دغه چاودنو تر شا د افغانستان د استخباراتو د پخواني مشر او د اوسني مرستیال امرالله صالح لاس و. خو دا خبره او د دغه چاودنو پلټنې پټه پاتې شوه او ورسره چا مخامخ امرالله صالح ته هم د پړه ګوته په رسمي ډول ونه نیوله. په کابل کې د افغانستان د استخباراتو یو پخوانی مامور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبریال ډاټ کام ته وویل چې د قیام مقصودي مرموز ترور ښایي د ارګ په پخوا کې د اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال له شویو چاودنو سره تړاو لري. دغه استخباراتي مامور زیاتوي دا جوته ده چې د اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال شوي چاودنې طرحه شوي عمل و. استخبارات کله کله داسې پیښې کوي، خو د دا ډول پیښو طرحان هغه کسان له منځه وړي چې د دا ډول عملونو په اجرا کړي. دغه پخوانی امنیتي چارواکي په اشاره کې داسې پوښتنې وزېږولې چې ګواکې ښایي دا کار په حکومت کې دننه کړی وي. که څه هم تر اوسه لا د دغه مهم امنیتي ساتونکو د ترور په تړاو ډیر معلومات نه دي رابرسېره شوي، خو دغه وژنې وروسته ډیری افغانانو ته اندېښنه ورولاړه کړې او ویلي چې داسې مهم امنیتي افسر په نښه شي. خبریال ادارې هڅه وکړه چې دغه مهم امنیتي چارواکو د ترور په تړاو د ارګ غبرګون ترلاسه کړي، خو د ارګ د مطبوعاتي ټیم یو غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبریال ډاټ کام ته یوازې د دې خبرې تایید وکړ چې په پغمان کې د ولسمشر پر امنیتي ګارد برید شوی دی او له نور تفصیلي ورکول یې ډډه وکړه. څارونکي له حکومته غواړي چې حکومت باید دغه ښاغلي مقصودي دوسیه د ترهګرۍ پیښې په نوم بند نه کړي او د دې خبر اصلي سرچینه وسپړي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.